دلته د څو ورځې وړاندې په زرګونه کسانو له نورو انسانانو بیل ژوند درلود، خو په دې سیمه کې یې نور د اوسېدو ځای نشته او له دوی څخه دا ځای د چارواکو په وینا د تل لپاره پاک شو. په افغانستان کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو له نوم سره هممهاله د دې سیمې پولیسوخته نوم یادېده او د خلکو ترمنځ د نړۍ په پای مشهور وو او په دې ځای کې به ولاړو کسانو یوازې د دوی د ژوند ننداره کوله. د ځای ته په ورکته کېدو سره رښتیا هم له انسان سره نور د ژوند کولو هیله ختمیږي. د سرپرست حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشهیي توکو سره د مبارزې معینت مسؤلین وایي چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه د نږدې 15,000 په نشهیي توکو د روږدو کسانو د راټولولو ترڅنګ د دوی تر ټولو لوی مرکز پولیسوخته کې د روږدو کسانو پنډغالی هم ویجاړ او روږدې کسان د ژمي له یخي هوا څخه د ژغورلو او درملنې لپاره د کابل زربستریز روغتون ته انتقال کړي دي. موږ په دې اوس کې چې د یخ سو د معتادینو وضعیت ډېر خراب و، هوا ډېره یخه وه، خطر د مرګ و. نو اسلامي امارت تصمیم ونیوی چې معتادین مکمل راټول کړي او هغه داسې د صحت مرکزو ته انتقال کړي چې هلته هم تداوي وسي، هم د یخ څخه وساتل سي. په دې حساب تقریبا په دې اوس وختو کې چې اوس موږ سره په یوازې په کابل کې موږ راټول کړله تقریبا 4,000 کسانو په شاوخوا کې موږ اوس په هزار بستر چپخانه کې 4,600 په شاوخوا کې معتادین په الحاله راجمع کړي دي، والته پراته دي. نو نور هم اراده لرو چې د پاته معتادین هم راټول کو. له دې سره جوخت د کابل ښاروالۍ په بل اقدام کې د پولیسوخته پل چې په تیرو څو لسیزو کې د پلازمینې کابل د روږدو کسانو لوی مرکز وو د بیرته رغولو او پاکولو چارې پیل کړي دي. بدون شک بعد از بسیار سالهای زیاد پرته له شکه له ډیرو کلونو وروسته د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قومنداني او ورته نورو ادارو په همکاري هغه ځای چې په ښه نوم نه یادېده او د دې پل لاندې به نشهیي توکي کارول کېدل د یادو ادارو په همکارۍ له دې سیمې څخه ټول روږدي کسان راټول او د درملنې لپاره روغتونونو ته معرفي شول او اوس به یې درملنه کیږي او دغه ککړه سیمه به اوس د کابل ښاروالۍ په بشپړه توګه بدله کړي او ډیر نوي تغیرات په فکر راولي. تاسې به ډیر ژر وګورئ چې په یوه داسې سیمه به بدله شي چې هیڅ وخت به خلک فکر ونه کړي چې دلته یو وخت نشهیي توکي استفاده کېدل او بیا به هیڅ چاته اجازه ورنه کړو چې دلته نشهیي توکي وکاروي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د حکومت له لوري په مرکز او ولایتونو کې د روږدو کسانو د راټولولو او د دوی د درملنې هرکلی کوي، خو زیاتوي چې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د شمېر لوی لامل په اسانۍ سره نشهیي موادو ته د هغوی لاسرسی دی. دوی دغه راز غوښتنه کوي چې حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. موږ له اسلامي امارت څخه ډیر خوښ یو او د دغه اقدام هرکلی یې کوو چې دوی ټول پر نشهیي توکو روږدي کسان راټول او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال کړل. موږ له حکومت څخه هیله لرو ټول هغه کسان چې نشهیي توکي پلوري هغه ونیسي ترڅو دغه روږدي کسان نشهیي توکو ته په اسانۍ سره لاسرسی ونه لري. دا خو ډیر ښه اقدام یې کړی او ډیر ښه کار یې کړی دولت. باید وکړي چې همیش دا تعقیب کړي او همداسې سره دا بد بوټی ټول ورکړي د ټول وطن نه او دا د دې چې تداوي کې علاج وکړي د دې نه هر وخت به خبرې وکړي. دا خو ډېره ښه خبره ده، نیک کار دی. پولیسوخته هغه نوم چې د ټولنې اکثریت خلک ورسره اشنا دي، د دغه نوم په اورېدو سره خلک فکر کوي چې د هغه ځای دی چې دلته یو روغ انسان خپل ژوند پای ته رسوي. پولیسوخته هغه ځای دی چې دلته په زرهاوو دنګې ځوانۍ ورژېدې، دلته د میلیونونو انسانانو ژوند او هیلې د خاورو سره خاورې شوې. په دغه ځای کې پر نشهیي موادو د روږدو انسانانو ژوند یو کتاب کیسې له ځان سره لري. CMG ته د روږدو کسانو زربستریز روغتون ته له ډیرو هڅو کولو وروسته د ورتګ اجازه ورکړل شوه. د روغتون ته د درملنې په موخه راوړل شوي روږدو کسان وایي خوشحاله دي چې دلته درملنه کیږي، خو دوی لا هم له حکومت غواړي چې په ښه شکل یې نوره درملنه هم ترسره کړي او بیا وروسته ورته د کار د زمینې د برابرولو لپاره اقدامات ترسره شي ترڅو بیا په نشهیي موادو روږد نه شي. زه روغ وم، مستریتوب مې کاوه
د ځینو مشکلاتو له امله روږدی او ژوند مې په دې حال شو، هر څه رانه پاتې او اوس خوښ یم چې درملنه مې کیږي او بیرته خپل پخواني ژوند ته ورګرځم. امارات اسلامي افغانستان شخصا سپاسگزاري. موږ د اسلامي امارات څخه ډیره مننه کوو چې موږ یې له تدریجي مرګ څخه وژغورلو، ځکه موږ د باران، واورې او یخونو لاندې وو، نو موږ یې راوړو او زموږ درملنه کوي. موږ هیله لرو چې موږ ته وروسته له دې د کار زمینه مساعده کړي چې موږ مصروف شو. تقریبا زه په 10 صنف کې وم چې اول کې پر نشي مواد وخته سولم، نو وروسته 2 کاله مې ادبیاتو پنځه مخ ته ویوړو، وروسته دغې نه بس چې ډېر مواد خراب کړلم، نو بس دغه شیشه چې دا خصوصا ډېر بد شي، د انسان مغزو ته ډېر تاوان کوي. نو هغې نه وروسته به زه در په دره ګرځم. دلته مو تقریبا درملنه وسوله، یوه میاشت شاوخوا یم، نو دلته مو درملنه وسوله، خوشحاله وي د نشبخانې نه، خصوصا د مجاهدینو نه ډېر خوشحاله وي چې په دې چې نفر ډېر لږ دی او مجاهدین ډېر همکاري کوي، شپه ورځ بېچارهګان غزني او پیرې کوي، څوک نه پرېږدي وتښتېږي، بلو کوي. موږ خو داسې یو پروګرام لرو، تقریبا اوله مرحله 15 ورځې د دوا مرحله د دوی ده، هغې نه وروسته بیا موږ 15 ورځې بله یوه مرحله لرو چې هغه دوی ته مثلا ذهني دوی باید جوړ شي، په ذهن کې دوی ته دغه مواد مثلا د دوی د مواد نه کرکه دا موږ ورته دوی ته بیانوو، ورته ښیو. 15 ورځې وروسته د هغې نه زموږ پروګرام دا وي چې دوی ته د بهر ژوند کولو او د خپلو کورنۍ سره د ژوند کولو طریقه ورته وښیو. د دې لپاره موږ دیني علما هم لرو، روشنسان هم موږ لرو. نو زموږ پروګرام تقریبا 15 ورځې د جمله. زموږ پروګرام خو تقریبا د یو څو 15 وزارتونو سره په دې باندې کار روان دی چې زموږ دا خلک چې مثلا موږ سره جوړ شي او بیا بیرته دوی ته باید د کار زمینه برابره شي. په یې کې موږ سره مثلا د زراعت او کار امور اجتماعي، اوقاف او مثلا تعلیم او تربیه زموږ وزارت، دا ټول تقریبا غالبا 15 وزارتونه دي چې په دې باندې کار روان دی. اوس تاسو به په جریان کې وایي چې موږ دې طرف ته یو ځای ورته جوړ کمپلیکس په نام باندې، هلته به انشاءالله نجاري او ګیلکاري نور کسبونه هغه کسانو چې مثلا موږ سره دلته جوړ شوي دي دوی لپاره به موږ د کار زمینه انشاءالله برابروو. د راپورونو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې پر نشهیي موادو د روږدو خلکو شمیر شاوخوا 15 میلیونو ته رسیږي، چې د نشهیي موادو پر وړاندې د مبارزې معینت چارواکي وایي دوی په تیر یو کال کې د شاوخوا 53,058 روږدو خلکو درملنه کړې او یا د لړۍ لا هم روانه ده. په پلازمینه کابل کې پر نشهیي موادو د روږد انسانانو تر ټولو لوی مرکز پلوسخته، هغه نوم چې ډېری خلک ورسره اشنا دي. خو تاسو وینئ چې اوس د حکومت له لورې له یاد پل څخه ټول پر نشهیي موادو روږد کسان ټول شوي او خوندي ځایونو ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. تاسو وینئ چې اوس زموږ شاته هیڅوک نه ښکاري، دغه پل بشپړ له روږدو کسانو څخه خالي شوی دی چې خلکو د حکومت له یاد اقدام هرکلی کړی او په خبره یې چې باید هغه کسان ونیول شي چې دوی نشهیي توکي پلوري، تر څو هغه له منځه لاړ شي، بیا به هیڅوک نشي کولی چې پر نشې اخته سي. عبیدالله حیدرسی، CMG، کابل.